زموږ ستاسو د فریلانسینګ کورس په دې ځای باندې پای ته رسیږي. په دې هیله چې ډېر څه مو زده کړي او د ډېر څه مو زده کړي، په خپل علم کې مو د علم د زیادت احساس کړی او په دې هیله چې دا کورس په بشپړه توګه وڅارئ او هغه څه چې کوم هغه تعقیب کړئ او په دې او دا خبرو باندې هم مه غولئ چې له انټرنیټ څخه پیسې لاسته راوړنه دا یو ناشونی کار دی، بلکې ما هر څه په عملي بڼه دروښودل چې زه څومره پیسې له انټرنیټ څخه ترلاسه کوم. زه شخصا فول ټایم جاب هم لرم، له دې ترڅنګ کله چې د شپې په کور کې یم یا په دفتر کې یا په نور ځایونو کې یم چې انټرنیټ ته لاسرسی ولرم، همدا لارې د خپل فریلانسینګ دندې پر مخ وړم. او بلکې نه یوازې دا چې زه په فریلانسینګ کې، بلکې په فایور کې، په اپور کې، همدارنګه په freelancer.com کې، په fiveSquare.com کې خپل اکاونټونه لرم. نه یوازې بلکې د فریلانسینګ څخه، بلکې زه نور هم ډېر زیات لارو څخه انټرنیټ څخه پیسې لاسته راوړم. دا مې فایور تاسو ته د دې د وجې ایکسپلین کړ چې فایور چې دی تر ټولو اسانه لارې ده او دا کورس مې په دې هیله جوړ کړی هم دی او په دې زما موخه او زما هدف هم په دې کورس کې همدا و چې وکولی شو دې کورس لارې خپل کم نوی نسل چې کوم دی، کوم زموږ راتلونکی نسل دی او د دې نوې ټکنالوژي او عصري ټکنالوژي سره یې بلد کړم. پرېږدئ دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام له دې څخه یو څه موده ځانونه لرې وساتئ، خپل وخت او خپل هغه پې مه ضایع کوئ. راځئ د دې نوې او عصري ټکنالوژي سره به ځان بلد کړئ، له انټرنیټ څخه سم او سالمه استفاده وکړئ. او په دې هیله چې د افغانستان نوی نسل ته، راتلونکي نسل ته، هغه ورونو خویندو ته دپاره چې بېروزګاره دي، دندې نه لري، د دندې د پیدا کېدو یو ذریعه وګرځي. او دا مې د خپل یو ځوان په حیث دا مې خپله یو انساني او وجداني او اسلامي دنده وبلله. هغه څه مې چې زده و له تاسو مې دریغ نه کړه او ستاسو مې در ورسول. اوس له ستاسو څخه یوازې یو کوچنۍ هیله لرم، هغه دا چې تاسو هم باید خپله اسلامي او خپله وجداني دنده پر بشپړ کړئ. هغه دا چې د فریلانسینګ کورس چې تاسو په دې کې تاسو څه ولیدل یا مو څه زده کړل، دا په یو حلاله او منظمه او سالمه لار باندې مصرف کړئ. دا خبر له دې وجې کوم تاسو ته چې زه خپله د دې شاهد یم چې زه د 15 کلونو راهیسې فریلانسینګ کوم. زه له ډېر زیات خارجي پروژو سره مخ شوم او البته معلومه ده چې موږ سره اکثریت پروژې چې راځي به له امریکا څخه، له کاناډا څخه به، له یونایټډ کینګډم څخه، خارجي یعنې بهرني هېوادونو څخه به. زموږ تاسو کار به له غیر مسلمانو څخه سره وي. تاسو هغوی ته یو اګزامپل جوړ شئ، هغې ته چې موږ مسلمانان څنګه یو، ځکه یو خو زموږ تاسو مسلمانان نوم په نړۍ کې بد دی او بل چې موږ تاسو له دې لارې هم خدمات مو هم غلط دي، نور خو به هم حالات خراب شي. نو تاسو هغې ته یو مثال جوړ شئ چې تاسو سروس له د سخت له اخلاقو څخه، سخت له هر څه څخه باید هغوی متاثره شي. تاسو باید داسې څه وړاندې نه کړئ چې هغه له اسلام مبارک دین سره په ټکر کې، همدارنګه زموږ ستاسو ټولنې سره، همدارنګه زموږ ستاسو مبارک دین سره، همدارنګه زموږ ستاسو کلتور او همدارنګه رواجونو سره په ټکر کې نه وي. یعنې داسې یو څه نه وي چې زموږ ستاسو اسلام دین ته پرې زیان ورسېږي. زه خپله دې شواهد یم چې ډېرې زیاتې پروژې داسې راغلي چې حتی زموږ ستاسو اسلام دین ته پکې سپکاوی شوی، چې دې پروژو دپاره ما دپاره غوښتنه وشوله. یا هم داسې ډیزاینونه چې هغه د الکولو یا بیر دا کوم چې د مشروبیت یا همدارنګه دا کوم چې نشي توکي دي، ډیزاین یا د لیبل ډیزاین یا د لوګو ډیزاین دپاره زما څخه غوښتنه وشوله، خو الحمدلله ما رجیکټ کړلې. غټې پروژې ما رجیکټ کړلې، ځکه مهمه دا نه ده چې تاسو دې په فایور کې $1000 یا $1000 وګټئ، 1000 مه ګټئ، 800 وګټئ، 800 مه ګټئ، 500 مه ګټئ، 400 وګټئ، حلالې وګټئ. ځکه دغه پیسې دي چې موږ تاسو په خپل ځان، په خپله کورنۍ او حتی په خپلې ټولنې باندې مصرفوو. الله مه کړه چې زموږ راتلونکی نسل پرې حرامو رالی نه شي د دې لارې. نو کوشش وکړئ چې حلالې پیسې پکې په فایور لارې ترلاسه کړئ. داسې یو څه ډیزاین نه کړئ چې هغه فحاشي خپره کړي، یا هم داسې نور ډیزاینونه شي هغه ستاسو ضمیر نه مني، اسلام سره مخالف وي. نو کوشش وکړئ دې څیزونو څخه ځان وساتئ. نو په دې هیله چې پیغام مې ستاسو ته د خوښۍ وړ وګرځي. او یوه هیله کوم، یو بله هیله هم کوم چې که چیرې زما د درس یا تدریس میتود مو خوښ وي نو موږ سره خپل نظر یا فیډبیک یا نظر شریک کړئ. که مو چېرته زما د تدریس میتود خوښ وي نو انشاءالله زه به کوښښ وکړم چې په راتلونکي تاسو ته نور هم ښه کورسونه ریکارډ کړم، لکه د ډیجیټل مارکیټینګ په څانګه کې، د ایډوانس فریلانسینګ په څانګه کې، ډیجیټل یا ماسټر کلاس اف ګرافیک، همدارنګه ډراپ شپینګ په باره کې. نو کوشش به کوم چې تاسو د عصري ټکنالوژي سره بلد کړم، هغه څه چې زه دې تاسو دریغ نه کړم، تر تاسو در ورسوم. نو په دې هیله چې زما پیغام ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی د یو سوکاله او ارام افغانستان په هیله، تر بیا چې تاسو سره په بل کورس کې ګډون کوم، تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د الله په امان.